2010 کال د پاکستان قبایلی سیمو لپاره ډیر زیانمن وګرځیدو که یو طرف ته د پاکستان اعلی چارواکو او امنیتي ځواکونو په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په ضد عملیات پیل کړي دي، نو بل طرف ته امریکایي او ائتلافي ځواکونه وخت په وخت په پایلټ الوتکو د پاکستان قبایلی سیمې په نښه کوي. د پاکستانی چارواکو او سیاسي ګوندونو د بار غندنې سربیره په دې بریدونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. په دې اړه کال 2010 په ډیر خونړی وګرځیدو چې پکې شاوخوا 100 د بې پایلټ الوتکو بریدونو د په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ ډیرې میندې وجړولې، میرمنې کونډې او مچیانې یتیمان کړل چې پکې 2100 کسان د اجل ښکار شول. د نوي کال پر راتلو ټولې نړۍ رنګ په رنګ خوشحالي ومانځلې، ولې شمالي وزیرستان میرلي کې نوي کال د بې پایلټ الوتکو د بریدونو سره شروع شو چې پکې 19 کسان مړه او یو شمېر ټپیان شول. د ژوند د بېلابېلو تیپو سره تړلي خلک په دې اړه څه داسې تاثرات لري. منګه دا یو افسوس ګڼو او بالذات زه دا خبره ډېر د افسوس ګڼم چې په یتیم باندې داسې ګزارونه کېدی شي، د چا چې پلار ژوندی نه په هغه باندې داسې ګزار نشي کېدی، ځکه چې مجرمان خلک خو مجرمان دي، د مجرمانو د نیوو د مجرمانو د وژلو ډېرې ښې طریقې کېدی شي. کم خلک چې د حکومت په نظر کې مجرم دی یا بین الاقوامي سطح باندې هغه مجرم دی، نو کومه طریقه چې د ډرون حملو په شکل کې په دې انسانانو باندې او په دې مخلوق باندې کېږي، دا ډېر افسوسناک او دا خاص کر د حکومت پاکستان د پاره ډېر د افسوس خبره ده چې ولې د خپل قوم او د خپل وګړي دونه یتیم کړی دی او دومره ناچاره کړی دی. د امریکې او د اتحادیانو دا بالکل حق نه جوړیږي، بلکې دا یو ظلم دی او دا بالذات په خپل یو دهشتګردي ده. پرز که پاکستان خپل حکومت په دې باندې اکشن والی نو څه خاص خبر نه ده، او د امریکې څه کار دی د هغې سات سبندر پار نه چې راځي او دلته په موږ باندې حملې کوي. ځکه پاکستان خو خپل غټ ملک دی او د چا نه څه کم نه دی، نو هغه په خپله په دې باندې ولې دغه نه کوي. پهله خبره خو دا ده چې دا دهشتګرد دلته کې شته هم نو او پته نه چې دا خلک وایي چې دهشتګرد دي. مونږ خو تر اوسه پورې یو دهشتګرد ونه او نه یو په دې طرف ولیدو او دا د هغه ځینه د هغه امریکې نه راځي او ډرون حملې کوي او پاکستان به دې باندې هېڅ اکشن هم نه اخلي. خبره دا ده چې دا یو ملک سوورنټي هغه څه شي ته وایي، او کمې حملې چې کېږي مسلسل او لګاتار چې په هغې کې دا پته نه لګي چې کم خلک قصورور مري او بې قصوره پکې څومره مري، نو دا ډېره انتهایي د افسوس خبره ده او دا د ملک د سالمیت خلاف یو خبره ده. او یو طرف ته امریکا د دې خلکو سره د محبت او د ورورولۍ او د ملاتړ خبرې کوي، او بل طرف ته یې په توغندو ولي او د هغې دغه کوي، د هغې قتل عام کوي. یو نمونه دا خو سبا له پېښور باندې معامله کېدی شي او په اسلام آباد باندې معامله کېدی شي، او ځکه چې دا د یو ملک د سرحد محفوظ نه وي، نو چې یو بارینی او بارانی طاقت راځي او هغه پکې حملې کوي، نو دا خو ډېره د خفګان خبره ده. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو استوګن دې خبرې ته سترګې په لار دي چې دلته امن راشي او یو ځل بیا دا سیمې د پرمختګ په بام وخیږي. حبیب الله همدرد، افغان ټي وي، خیبر پښتونخوا، پېښور.